سایزونه دي دا پکې وړو کې سایز دی ټول وړو کې سایز پکې دار او سات سات وای نه قیمتونه بس ټول یو ریټ دی 400 روپۍ سره دي دا کوم دا غټ پارت 100 روپۍ کې ورکاو ها دا 300 روپۍ ریټ دی مارکیټ کې جدا سي یو کا اخلي مارکیټ کې بدا پسو مارکیټ کې به دا 500 روپۍ پورې وي دام ساده جی دام زما دا سره کوم قسمه دي س چاینا دي پاکستاني دي کابلي دي افغاني دي کوم والله چاینا خو پکې موږ پیسم ساکال نه دی اخسته ټولې پیسله باته دي پاکستاني ځکه چې چاینا ګرانی دغه په نغد روپو کېږي موږ ډېر تل درې هغه په سل دوه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه روزانه خیر د جستاز دعا د شکر دی سنو مم دی شخاب شخاب څه کم ځای د پیښور ما خبر کې کم ځای پیښور کې 400 ما 400 او پیښور خډیر لري لري دي تاسو 400 والا همیشه پیښور ولې یاد وای دا بس چې پنجاب دراشي بیا په پیښور یادی کنه ها څه صدر سره دی بس جیکټ دي را سره د وړو مختلف سایزونه دي دا پکې وړو کې سایز دی ټول وړو کې سایز پکې دار دا د ټولو نه وړو کې دی بیا پکې دا لږ غټ سایز دی او سات سات وای نه قیمتونه بس ټول یو ریټ دی 400 روپۍ دی خو نه وی دي کنه او دا پکې بل غټ سایز دی وړو کې اخلي کا غټ اخلي خو بس 50 او 400 روپۍ او د سکول د پاره وړي زیات خلک دا او جی او سکول د پاره استعمال دا ګرمه کا یخ وي خه ګرم دي سره بس لاندې وته خه مزیدار دغه لګیدل استر خه ګرم دي دا وخت دلته دا وخت ګرم یہ چیک کرو دا شی وته لګیدل دي خیر ډېر اعلی هونه دي گزاره حال دي درمیان سره حال دی او درمیانه دي او دا غټ چې در سره دي دا کوم دا غټ پارت 100 روپۍ کې ورکاو ها دا لګ بیکاره کپڑا کې دي کنه د دې د واجی او دا ښه کپڑا کې بدا پسو خه کپڑا کې د دې 2200 2500 پورې 2000 پورې موږ سره مال شته دی پروت دی د دې کې ملګولې قبل ځکه غلط نه دا خو صرف نن د میلا ده کنه د جمعې ورځ ده او بیا پام راز باندې الته پواره چوک کې دسی ګرځو کنه ګرځي که دکان نه دکان نه دسی په گاډي باندې خرڅو مال څنګه ژوند تیرې کې پنجاب کې مخکې د عمران خان صاحب حکومت کې څنګه ژوند نو وس شهباز شریف صاحب په حکومت کې والله جون خو خروان دي شکر په هر حال استل بکار دي او شکر د خو خوشاله خدای مړه بس ټیم پاس کیږي شکر دی چې روغ صورت جوان خوي ها روغ صورت چی بس په دې جګړې نه وي عدالتونه نه وي عدالتونه هیڅ پښتانه ته څه پیغام ورکول غواړي بس هیڅ پیغام نه ورکوم بس ډیره مهرباني جی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ګلاب خیر شکر د الحمدلله خیر سلام دی محمد وقار صاحب د کم ځای زه سواد جی څه خرڅه دلته دا لنډه ما خرڅه څه سړي په دې لنډه کې په دې کې به جاکټ دی لکه وخه جاکټ مونږ ته کنه قیمتونه راته وایا کوالټي راته وایا قیمتونه 300 روپۍ قیمت لاله دا یو 300 نه جی ګران علی کا ارزان علی کا خاله کا خوش نه نه خیر جو دا 300 روپۍ ریټ دی مارکیټ کې جدا سي یو کا اخلي مارکیټ کې بدا پسو مارکیټ کې به دا 500 روپۍ پورې وي چې نه وچ اغلی تاسو واغستل دام ساده جی دام زما ده جی مارکیټ کې ډېر ګران ډېر ښه کنډیشن کې داسې ده مارکیټ کې ارزان مارکیټ کې دا ګران دي مارکیټ کې ګران مونږ لنډه مال کې خرڅو ارزان ورکو دا تاسو ولې ارزان ورکوي څه وجه ده دا زاړه شوی دی په وجه کوم ملکونه وي دا د پاکستان د ټول در ژوندو خلکو دي که د مړو خلکو دي دا جندو دی مړو نه مړو نه دي که نه مړو والا خلا اړي بس مړو په کسه کړل مړو چې کله کې ته واسي دلته راوړي که نه نه دا دی ژوندو دی مړو والا روپۍ مپۍ پکې راوځي دي جیبونو کې که نه روپۍ دی کې نه وځي دا و څه وجه بس پته نشته چې څه وجه دی څه پیغام کا ورکې پښتنو ته بس سلام ورکو ټول خپل طرف نه بس مهرباني یار جزاک السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه جی خیر خیر د برابر دې ته نه څه نوم دی زما حسین نامه ده حسین صاحب د کم ځای زه د باجوړ سره تعلق ساتم باجوړ تعلق ساتي دلته څه کې پندای کې بس والله راغلی سو مزدوري ته راغلی سونو ها کار عمر بدی زما بس 16 17 سال عمر دی 16 17 ها کار خود دیر شو بس څه کې یاره دې کار موږ زړه کړی سونو دا ذلیله کار دی ها عادت کړه واده ملانه دی کله سټوډنټ یم سټوډنټ سویم سټوډنټ بس سیکنډ ایئر کې بس وسیم پس ایئر میں پاس معشوم یار بس سبا کې یار نو غریبای خراب کو سکول دې پرې خره دلته راغلی بس ولا دغه کله پیپر یم ورکلی دی او سم ایډمیشن کړی دی ها بس دغه ایډمیشن کړه باجوړ کالج کې ناواګي څه کې کړه په آرټس کې آرټس کې ایډمیشن کړه جرابې رسه قسم لري دا ډېر د افسوسناک خوند کی خبره نه ده چې یو کس تعلیم هم کوي سات سات راځي دلته کبا دغه کې لنډه بازار کې چې کومه ده جرابې هم خرڅوي
بس سبا کې یاره د باجوړ ډېر غریبانان خلک دي موږ د غربت د وجې دلته راځو د غریبۍ د وجې خیال درالی موږ ته سهولت نشته دی سرکاري چې موږ ته دغه وکړي او موږ کالج ته لکه ویسي خیال درالی نه بس شته دی نه چې کې صحیح تنظام شي لکه څنګه چې د پنجاب ته راغلی خیال درالی چې دلته وې که نه موږ به ښایسته ښایسته سکولونه وې لکه برابر بیا تاسو په داسې جرابو باندې او په داسې هغه باندې څه کولی دلته جرابې موږ بیا څه کول ما خو لا پرېږده پر کوټ کوټي ماشومان دي شاپرې خرڅوي د دې د وجې د غریبۍ د وجې هلته غربت ډېر سوی بس څه به کې یار باجوړ کې یو کس راغلی ول ما بچی خرڅاوه ول زه دغه جوړ شوم څه نوم ورته وایي ایم پی ای جوړ شوم که ایم این ای جوړ شوم ګلظفر صاحب و هغه به دلته هغه خو تعلیم کلی و بېله خو لکه بیا به د پل سره یو هوټل هغې کې به دغه کولو دې پل سره ها هغې کې به برواله لکه بیا یار عمران خان پلټي به سپورټ کوله یار ترقي وکړه ایم این ای جوړ شو ایم پی ای نه دی ایم این ای دی دا جرابې تا سره کومه قسمه دي څه چاینا دي پاکستانی دي کابلی دي افغانۍ دي کومه جرابې والله چاینا خو پکې موږ پیس هم ساکال نه دی اخیستی ټولې پیسلباتۍ دي پاکستانۍ ځکه چې چاینا ګران دي هغه په نغدو روپو کېږي او موږ ډېر او دا تاسو په ودار اخیستي دي دا هم په ودار اخیستي څو باندې بس دې کې مختلف ریټونه یې که نه 280 پکې درځن شته په 250 پکې درځن شته په 300 پکې درځن شته خیال رالې دغه حساب پاکستانی خیري که چاینا جرابې نه ښې جرابي او هغه ګرانې دي هغه په نغدو میلاویږي موږ سره نغدې روپۍ نشته تقریبا تاسو ته پکار نغدې خو خدای بلا پکار دي 50-60 لک روپۍ چې صحیح زه چین نه مال راوړی شي 100 کا دو جوړې او دغه چې دا کوم دي دا چې کوم دا وړم په 100 کې دو او دا غټم د سلو دوه ورکوه څوک ډېره سختي کوي دریم پکې ایسته ورکو موږ راشه بس سبا کې خرچه پر ایستل پکار تقریبا بچ بس په 25 روپۍ پکې جوړه شه په 20 هم پکې شته دی په 30 هم پکې شته دی پیغام کا ورکه پښتنو ته ورکه یا داسې نور سټوډنټانو ته یا چاته بس غونډ سټوډنټانو ته مې دا خواځي بس محنت دی کوي خپل خواري دی کوي په کلي کې لکه مزدورۍ ته غاړه نه ږدي چې مزدورۍ ته چا هم غاړه کېږي شاړې به ترې جوړېږي خیال دې رالې موږ په خپله لاړ شو هلته یو څټک یې مکې یاد کړو 2-3 میاشتې کالج ته لاړ شو چې بېرته دلته راشو 6 میاشتې تېر کړو شاړې رانه ساش سر به جورابو د پیسو سم سوچي چې قرض به کله ختمېږي روپۍ به کله ګټو خیال دې رالې دا به خرڅېږي نن به کاري نه به ټول دا سوچي نو ټولو سټوډنټانو زما دا خواست دی چې بس کو غریبي او کو هر څه لکه سبق باندې نظر برقرار وساتي خپل مهرباني ثانک یو مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه بچی خیر خیر دی څه نوم دی ذاکر بچی د کوم ځای د باجوړ باجوړ یې څونه عمر دی تقریبا یو 14 کال خو به مې 14 کال بدی 14 کال عمر کې خلک مزه کوي سبقونه وایي کېل کوي جماعتونو ته ځي په کرونونو کې ګرځي ته دلته لنډې ته ولاړې نو بس غریبي ده څه کې څنګه غریبي ده نو بس غریبي ده نو څه به دا د پخوانه غریبي وکړه د حکومت کې دا غریبي راغله د حکومت کې را د حکومت کې دا د دې حکومت د مخکې سبق وایم کم ځای کې سبق وایم باجوړ سویم کې سبق وایم په دریم کې دریم کې سبق وایم دریم نه پاس سبق پرې خدو لنډه خرڅه وسو دا چا دا مشوره درکړې ته لنډه خرڅه هیڅ هم نه دراکلې تر څه دا جرابې په 100 روپۍ ورکې دا په سل دوا کومه جرابې دي دیتا سپورت مال وای سپورت مال ته وای د دې دا دینه مضبوط وي کنه وي صحیح مضبوطی گزاره کوي او دا په 100 باندې ورکې په سل درې هغه په 100 ورکې هغه په سل دوا هغه په سل باندې دوا هغه کوم جرابې دي دا کوم دي دغه خې جرابې دی دا لکه دغه دی الکا دی الکا دی دا په کار ته په 40 ورکول یا دی په 50 ورکول خو دوه په یو بس دغه خلک په 70 خرڅي دغه مس 50 ورکوم دغه ته 50 باندې ورکې دا ولې دې مرکه کم عمر کې کم افر ورکړه نو الله نه پته نه لګي غریبي ده نو بس څه کې اشتراوت څه نشته چې غټ شي سبق کې بس سکول ته کېنم دینه بیرته دینه په سکول ته کې سکول ته پیسې به ته دې کې وګټې چې بیرته په سکول ته کې عوام ته څه پیغام ورکړي چې په دې کم عمر کې تر راغله دلته په پنجاب کې جرابې خرڅه دا پیغام ورته ورکوم چې سکول دی ټول سکول دی وای بډاګان دې سکول وای نه بډاګان دی نه وای ماشومان بډاګان ته دی وای چې په وړو دی سکول وای بډاګان دی چې په وړو دی سکول وای ته موږ ته سکول کې څه دغه ټیبل براته کومه پاړای چې کومه دا نعت براته وای غانا براته وای څه براته وای هیڅ هم نه راځي هیڅ هم نه درسي دا ولي پته نه د دریم کومه کتاب کې څه سبق درته یاد یا غراته وای نه دی راته نه رانه ارشد څه دار سیر کړه دارن دیر سیر دندار سیر کړه د کبال دندار سیر کړه ډیره غریبي ده کنه ډیره غریبي ځا الله دې استعمال شي مهرباني